اوسنی صحت وصیت خپل کور ته فامیل ته ولرم لري وصیت د خپل ورونو ته خپل کورنۍ ته چې هېڅکله د الله د دین لاره د جهاد لاره د استشهاد لاره او بل وصیت مې د خپلو ملګرو ته ځوانانو ته چې دغه مسلمي امت چې څومره در بدره ده د دوی د ازادۍ او د خلاصون په خاطر باندې اقدام وکړي فکرونه په کار واچوي او د ټولو دنیا امکاناتو ته لاسرسی وشي تر څو په دې امت د قصد نه خلاص شي کندوز آزاد شي شیخ الاسلام آزاد شي اقصی آزاد شي او دغه لکه څنګه چې پخوا د خلافتونو په وخت کې د مسلمانانو یوه لویه امپراتوري موجوده داسې امپراتوري تر څو په سپینه ماڼۍ او روسیه او چین ګټه موږ ته جزیه رانکړي او پر دې ارام تېروي انشاءالله واجدای وردوی ملک شمنو او پرورو ویلی کمینا جدای وردا واجدای